बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو کتونکو ملګرو، زه نن ناست داسې یو شخصیت سره یم چې د هیڅ قسمه تعریف محتاجه نه دی. هارون خان لغاري صاحب سره چې بېشکه دلته ونه خو د هر مشر او د هر ماشوم سره د هغه پېژنګلو شته دی. لغاري صاحب هم خیال ګروپ یو جوړ شو، په هغې کې بلدیات الیکشن دپاره اول د کسان ودرول، بیا یې ازادي ورکړه چې نه هر کس دې په خپل خوښه باندې الیکشن لړو کړي. نو مونږ به لغاري صاحب نه اول خو سره ستړي مه شي کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرجي اول خو به د دې غوندې ذهن کې مو یو سوال راوچتېدو که نه جي چې یاره تاسو اول کسان ودرول بلدیات الیکشن دپاره، اینه پس مو بیا کېنولو، بیا پکې تاسو اول هېچا سره نه وي، بیا هم پکې د احد پارټۍ سره اعلان وکړو که نه جي، نو دا لږ راله واضحه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه خپل هم خیال ګروپ چې لانچ کو کنه، نو زمونږه څه شارټ ټرم سوچ نو، د لانګ ټرم چې بھائی دا به اوس مونږه یو کال 2 کال 3 کال په دې مهنت کوو، نو دا د دې بس پوزیشن جوړ شي. ومنس کې دا بلدیات راغله اچانک، نو چې بلدیات راغله نو مونږ په سوچ کې چې څه وکړو، نو بعض مشرانو دا سوچ زمونږ ګروپ کې کنه چې مونږ ته پکار دي دا موقع استعمال کو چې مونږ زر خپل کینډیډیټ ودرو او کوشش وکړو چې دی پاس شي، نو زمونږ شی به نورم تیز شي. زمونږ مهم چې دی خو بیا ډیر سوچ بچار پس ما په دې ډیر سوچ وکړو، مونږ خپلو کې مشوره وکړه، نو دا فیصله وکړه چې یاره دا د پرې جنبې الیکشن دي، دا د خاندانونو او د کورانو جګړې، د کوڅو کتارو جګړه وي او دې کې مداخلت کول ټیک نه دي دې وخت کې، ځکه چې زمونږ لا پھیلاو دونه دی نه. نو مونږ سوچ وکړو چې یاره مونږ به د بلدیاتو کې حصه نه الو، پرېږده چې د خپلو کې جنګېږي، دې کې آزاد مو پارټیانو والا مو، نو مونږ بس د حصه نه الو. او دغه سوچ مو د تحصیل ووټ دپاره مو، د تحصیل سیټ دپاره، ځکه دا د بلدیاتو حصه ده. خو بیا لږ وخت تیر شو، څنګه د هلې ځلې روانې وې، نو مونږ خپلو کې بیا خبرې وکړې چې هلکه دا ووټ چاله واچو، ووټ خو شته که نه، زمونږ په سوونو په زرګاو ممبران دي، نو دا چېرته خو واچول غواړي. نو هغه وی که نه شیطانان ولاړ یو لین کې، نو هغې کې چې ټېل لږ شیطان یې هغه را سړی را ټینګ کړي چې دی به د نه بل نه بخي. نو موږ په دې باندې کافي سوچ بچارو. مونږ ته پته وه چې دا به راپسې بیا پروپاګینډه کېږي چې خرج شو او پارټۍ. مونږ چا سره اعلان خو نه دی کړی، مونږ ته پرویز خټک او اسحاق خټک ورته رانله، پښتو وطن دی که نه، ای رانله ست یې ونه کړو. یو خدا خبره شوه، خو دا دونه ضروري نه ده، ځکه چې مونږ د پرویز خټک او د اسحاق خټک د هغه غلبي خلاف ولاړ یو که نه، د یا سلطنت او د موروثي سیاست خلاف ولاړ. احد راغی، پلارم راغی، بیل کور ته راغلی دي، مونږ سره ناستو 2 غنټې، او مونږ هغوی ته دا خبره وکړه چې دا مونږ دپاره ډېر مشکله ده، ځکه چې تاسو هم د خټک یې یو بل تربوران یې یو ورونه یې. نو هغوی دا مینت جاري وکړه چې ګورئ مونږ هم پرویز خټک خلاف ولاړ یو، مونږ هم غواړو چې اسحاق پاس نشي او تاسو هم هغه شی غواړئ. نو دا پارټي یو طرف ته کوي او دا هر څه یو طرف ته کوي، خو ستا دشمن او زما دشمن، نو سوچ وکړه. نو زه خدا ویم هغه انګریزي کې متل دی چې زما د دشمن زما دوست دی که نه. نو موږ په دې سوچ وکړو، موږ یار دا خو د عقل خبره ده، ووټ خو به چاله اچو. نو موږ وایو چې ځه ټیک شوه، خو دی له به موږ ته ډېر زیات پروپاګینډه کېږي، موږ ته پته وه، خو موږ یې ټیک ده، فیصله صحیح ده. نو موږ هغه باندې قایم شو او موږ اعلان وکړو آخري ورځ باندې چې احد خټک ته ووټ واچوي. او خدای فضل سره په پیر پی کې زما خبره مو ومنله او ام خیال خبره ومنله، او موږ احد په 210 ووټونو باندې 110 ووټونو باندې پاس کو.
صحیح نو زمونږ خدای فضل دی زمونږ عزت پاتې شو او بل خبره ده چې دا پروپاګاندا چې کیږي دا مخالفین خو به کوي کنه خامخا جی سنا سره پی ټی آی والا به کوي خو خوک شو کنه بالکل جی او ان پی والا بم کوي او مسلم لیگ والا بم کوي او جماعت اسلامی والا بم ټول به کوي ای تدا سه پروپاګاندا یو موقع میلاو شو جی جی چې دای خلاف سشتانه نو دا به ورپسې وتپو چې دای خو خرج شو مونږ په چام نیو خرج شو او نه شری خرسي ګوبا نو دا خبره سپا ده مونږ د خټکنامي غلبې خلاف یو دا موروثي سیاست خلاف یو سمپل دغه نور بل خبره بل تاسو مستقبل کې جی لکه څه پروګرام دی کنه بلدیاتي الیکشن او هغه مو شو مستقبل لپاره تاسو څه پروګرام دی جی زمونږ پروګرام ډېر سمپل دی زمونږ یو میشن دی د وخت کې چې مونږ هم خیال دا نوم جی د دې دا منشور یا نصب العین چې څنګه مو ورته وایو او مونږ پرون لانچ هم کو خپل نصب العین هغه موجود دی په فیسبوک هم موجود دی او په واتس اپ هم نو هغه نصب العین به هم زه ان شاء الله پیش کوم ورځ نیمه کې جی جی هغه به هم خلک زما د خولې واوري جی جی چې زمونږ نصب العین څه دی زمونږ میشن څه دی زمونږ چې سکول دی هغه کې ټول لیکلي دي صحیح خو د هم خیال فیوچر ډیر برایټ دی تاسو کتو د بلدیاتو کې هم آزاد ډیر پاس شو پاشو جی بالکل او د پی ټی آی غلبه ماته شو بالکل او بلکې ای خو خپل ټیمونه مات کټول په دې د تنظیمونه مات ک اوس نوې اعلان وکونن ها چې 21 ممبر دی به اغه نو ګوري پی ټی آی چې جوړ شو نو دا ټول د پی 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 نه راوتیو او دا هغه خلکو چې جیالګانو ډیر پتنګانو د بېنظیرې یا دا نو هغه چې د پی ټی آی جوړ شو پی ټی آی ډیر په وخت لګیدو او مهنت لګیدو او 15-20 کال لګیدو نو چرته پی ټی آی ته سمېلاو شو بیا ماشاءالله زموږ چې کم پیریان دي هم ورسره شو نو بس بیا غي کامیاب شو نو د هم خیال ډیر ساده سوچ دی هغه دا دی چې دا کم آلوګان او ټماټر چې خرڅي دا پارټیان دا اوس قاشي وي دي د دې وخت ختم شو دا ایکسپایرډ دي د دې سوچ چې د ډیر پرچارو کو وې نه کا خبر ډیر خولې وي خدای عمل کې را نوسته نو موږ هم خیال چې کم نزبولین جوړ کړي دی په هغه عمل کیږي ان شاء الله او دې باندې و سختۍ سره موږ عمل کوو او بل ور سره موږ سره ټول پارټیانو خلک شته زموږ هم خیال کې پی ټی آی مشته ای ان پی مشته مسلم لیگ هم دی جماعتي ټول دی پکې دا هغه وجه دا موږ چاته ویلی نه چې خپل پارټي پرې ده جی جی نو خپل پارټي سنبال کړه دا خو د خپل سوچ ته خو چې هم خیال نو د هم خیال سوچ مطابق به بیا ووټ اچي دکا باقی خپل ستا خوخه جنډې دی خپل لیډر دی تاسو ک کرکټر خوښ دی او ک څوک مو خوښ دی او چې څوک مې خوښ دی بای کوي مونږ چا سره کار نشته مونږ تر اوسه زمونږ په دې تنظیم کې ما چاته ونه چې هلکه ته ولې د ان پی سړی ته ولې د پی ټی آی مونږ سره ولې ناستې ته خپل ممبرشپ ختم کا چاته مونږ ونه وي د دې ضرورت نشته چې ستا نظریه صفای ستا سوچ صحیح وي نو ته به ولې چاته وي خپل پارټي پرېږده مه پرېږده هغه یا خپله پرېږدي یو ورځ چې پوه شي هغه ښکاره شي کنه او بل دا چې دا ډیر صفا خبره ده مونږ بیا وایو مونږ پارټي نه یو مونږ یو ګروپ یو دا هم خیال ګروپ دی دا پارټي نه ده مستقبل کې څه کېږي اثر به ګورو خو دا ګروپ دی مونږ نظریه ایز ا ګروپ دی بالکل زمونږ نصب العین هم د ګروپ دی زمونږ نصب العین دا نه چې مونږ به پارټي لانچ کوو ټیک ده زمونږ یو جنډه ده هغه زمونږ نښه ده بس دې نه زیات نه نو دا هم خیال ډیر لري روان دی ان شاء الله ډیر مخکې روان دی او په سونو باندې خلک چې د هر هفته جا جوائن کوي نو خدای فضل سره اوس خو موږ خپل ډسټریکټ نه مواتو او لکه خپل په هغه باندې نه چې موږ بزو ډسټریکټ نه بار اوس نوخار ډسټریکټ ډیر کور شو دینه بعد چې د نو ډسټریکټونه کور شي بالکل جی دا چې خبره خو ما موري چې تاسو خپل خلکو کالو کو شمولیت سره کو په هم خیال ګروپ کې روزانه په بنیاد باندې کی بالکل جی ډیره مننه الله مو جی کامیاب کا الله مو خوشاله کا سوکم چې زموږ د وطن لپاره او زموږ د علاقې لپاره زموږ د حلقې لپاره قرباني ورکړي او خي الله دې هغه خلق راولي که هغه د هم خیال نظری که هغه د بل یو پارټي د هر پارټي خو چې دې علاقې او د دې علاقې پکې خیری نو الله دې هغه راولي
خپل دواګانو کې مو یاد ساتئ د الله په امان.